د لوی خدای په نامه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو او ګلالۍ ماشومانو. هیله لرم چې جوړ روغ او رمټ اوسئ او د خپلو ګرانو کورنیو سره خوشحاله او آرامه اوسئ. زموږ نننی درس لومړی ټولګی د پښتو مضمون لومړی لوست ده. ګرانو زده کوونکو، ستاسو څخه مې هیله دا ده چې خپل سبقونه په شوق او علاقمندۍ سره ووایئ او له دې رخصتیو څخه ګټه واخلئ تر څه وخته پورې تر څو چې ښوونځی مو پیل شي. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې پوهیږئ زموږ تیر شوي درس څه و؟ آفرین، تاسو ټول پوهیږئ. د دغو تصویرونو په هکله مو خبرې کړی وه. دا نجلۍ څه کوي؟ خوب کوي، ویده ده. څومره ښایسته ویده ده؟ آفرین. او دغه انځورونه چې ګورئ، دغه ستاسو مسؤلیتونه راپېژني. تاسو ته ستاسو مسؤلیتونه څه دي؟ دغه تاسو ته ورپېژني. خو بیا هم شکل او بیا کوم انځور؟ دغه نجلۍ خپل د خوب ځای ټولوي. څومره ښایسته ښکاري. دا زموږ مسؤلیت ده ګرانو زده کوونکو. نه د مور، نه د پلار، نه د خور، نه د ورور. دا زموږ مسؤلیت ده ګرانو زده کوونکو. وګورئ څومره ښایسته ښکاري. که اوس مورې راشي دې ځای ټول کړي، ښه ښکاره شي؟ زما په نظر خو نه. تاسو څه وایئ؟ نه. آفرین ګرانو زده کوونکو. هر څوک باید خپل ځای ټول کړي. ګوره دا هلک ته وګورئ څومره ښایسته ښکاري. خپله پوښتۍ، کمپله، توشکه په خپله ټولوي. بل چا ورسره مرسته هم نه کوي. هر څوک باید خپل ځای ټول کړي. مثلا اوس دا نجلۍ ته وګورئ څومره ښایسته ښکاري او څومره پاک سوتره ده. پوښتۍ ته وګورئ، کمپلې ته وګورئ او توشکې ته وګورئ. خپل ځای ټولوي په خپله. څومره ښایسته ښکاري. او د دو انځور ته هم موږ خبرې کړی وه. تاسو ورته وګورئ ښه ښکارېږي. که تاسو د خوب نه ولټېږئ، همداسې ځایونه پرېږدئ او تاسو لاړ شئ، مکتب ته لاړ شئ یا بل ځای ته ساترۍ کولو لپاره لاړ شئ یا د لوبو په خاطر لاړ شئ بهر د کوره بیرون، آیا ښه ښکارېږي چې ټول ځایونه همداسې وي، همداسې پاتې وي؟ څومره بد ښکارېږي. وګوره کمپلې ته یې وګوره، کالي ته یې وګوره، جامې ته یې وګوره، څومره بد ښکارېږي. هر شی ګډ وډ. موږ باید خپل کالي ځای ټول کړو. او دلته وګوره د وړکی څومره ښه، څومره په ګلالۍ خپل کور ټولوي او خور یې ورسره مرسته کوي. څومره ښه ښکارېږي. تاسو هم همداسې وکړئ. کله چې له خوبه لټېږئ، خپل د خوب ځای، جامې، هر شی چې وي ټولوئ به یې پاک او سوتره. اوس پاک شو. اوس وګورئ مخکینی تصویر ښه و که دغه؟ آفرین، دغه څومره ښه ښکارېږي. هر شی منظم، پاک سوتره. کمپله په ځای، پوښتۍ په ځای، توشکه په ځای، هر څه چې وي. خیر ده چې تاسو تخت او دشان نه لرئ. هر شی چې وي همداسې باید پاک سوتره وي. دا چې دی کمپله ده. ګورئ څومره ښایسته ټول کړی دی. وینئ څومره ښایسته ښکاري. که داسې ګډ وډ وای بیا ښه ښکارېده؟ نه. څومره اوس ښه ښکارېږي ګرانو زده کوونکو، ګلالۍ ماشومانو. وګورئ ورته. تاسو هم همداسې کوښښ وکړئ چې خپل ځای. ښه، بعد دونه چې خپل ځایونه هم ټول کړئ، بیا څه شی کوئ ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، اودس کوئ. تاسو پوهیږئ چې اودس او لمونځ پر موږ مسلمانان، څه نارینه وي څه ښځینه، پر موږ باندې فرض دی. موږ باید اودس او لمونځ وکړو هر سهار. ګورئ څومره ښه ښکارېږي. دا هلک اودس کوي. وګورئ څومره ښایسته.
او ورپسې لمونځ. ګورئ دا نجلۍ لمونځ کوي، څومره ښایسته ښکاري، څومره ښایسته جاینماز دی، کالي ته یې وګورئ څومره ښایسته ښکاري، څومره د دوی پلار او مور څومره به خوشحاله وي کله چې تاسو مونځ او اودس او مونځ کوئ. تاسو مور او پلار ډېر خوشحاله کیږي ځکه چې تاسو مونځ کوئ. مونځ کول د الله له طرفه موږ ته امر شوی دی، فرض دی په موږ، باید یې وکړو. صحیح دی ګلالۍ ماشومانو؟ سمه ده؟ آفرین. دلته وګورئ ماشاءالله څومره ښه ښکارېږي. دا هلک ته وګورئ، دا نجلۍ ته وګورئ، څه کوي دی؟ مونځ کوي، څومره ښایسته ښکاري. تاسو هم کوښښ وکړئ چې همداسې 5 وخت باید خپل منځونه وکړئ. بعد لمونځ نه څه شی کوي؟ آفرین، لوبې، سپورت. صحیح ده؟ سپورت کوي. ولې سپورت وکړو استاده؟ ځکه چې سپورت بدن ته فایده رسوي. دا درسونه ویلي وو او دا هم لوبې، سپورتونه رقم. ګلالۍ ماشومانو زموږ نننی درس اوس شروع کیږي. دا چې وو پرونی درس مو بله ورځ. ښه بعد سپورت نه څه کوئ؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، خپل غاښونه مینځئ، یا په مسواک یا په برسو. ولې پرېمینځو استاده؟ ځکه چې تاسو ته فایده لري، ځکه چې غاښونه هم نه خرابېږي زر. اوس وګورئ دا نجلۍ ته څومره ښایسته ښکاري، خپل غاښونه مینځي، څومره ښه. که دا همداسې غاښونه پرې نه مینځي، خوله پرې نه مینځي، مخ پرې نه مینځي، همداسې لاړ شي چای کې کښېني، ښه ښکارېږي؟ هر څوک د هغو نه بد تېرېږي. دا څه رقم دی؟ دا څه رقم یو زده کوونکی دی چې خپل غاښونه نه مینځي؟ ډېر بد ښکارېږي. او دا هلک ته وګورئ ماشاءالله څومره ښایسته. وګورئ خپل غاښونه مینځي. په څه شي؟ په برس باندې. تاسو هم کولی شئ چې هره ورځ هر سهار غاښونه مو په برس یا هم په مسواک باندې پرېمینځئ. یو وار که پاک نشو 2 وارې 3 وارې. ګرانو زده کوونکو نظافت جز د ایمان دی. پوه شوئ ګرانو زده کوونکو؟ آفرین ګلالۍ ماشومانو. په دو انځور کې وګورئ دا نفر دا څه وینئ؟ دا څه دي؟ دا میکروبونه دي، ویروسونه دي. ګورئ دا داسې میکروبونه دي چې هېڅ په سترګو نه معلومیږي. که کله چې موږ یې پرېمینځو په پاکو اوبو په صابون، دا میکروبونه ټول له منځه ځي. داسې میکروبونه وي چې په سترګو نه معلومیږي. زموږ په لاسونو کې کیني، زموږ په لاسونو کې وي، موږ یې نه وینو، په سترګو نه معلومیږي. او که دا پرېمینځو، پاک پرېمینځل شي په صابون په پاکو اوبو، دا له منځه ځي. بیا تاسو هیڅ وخت ناروغه کیږئ نه. آفرین ګلالۍ ماشومانو. تاسو هم هر سهار چې ولټېدئ غاښونه پرېمینځئ، لاسونه هم پرېمینځئ په پاکو اوبو. ښه ښکارېږي سړی. که اوس همداسې چټل لاس لاړ شي ډوډۍ یا ټکله وخوري، څومره به بد ښکاره شي، څومره به میکروبونه لاړ شي دننه او معدې ته ضرر رسوي، خپل ځان ته هم ضرر رسوئ. پوه شوئ ګلالۍ ماشومانو؟ آفرین. وګورئ دا دستشویي یا هم تشناب ورته وایي، څومره پاک او سوتره باید وساتئ. همیشه څومره ښه ښکارېږي. تاسو هم همیشه خپل کور ښه پاک وساتئ او خپل دستشویان تشنابونه ښه پاک وساتئ. وګورئ څومره ښایسته ښکارېږي دستشویګانې. او دا ماشوم څه کوي؟ خپل لاسونه مینځي. ولې مینځي؟ نه غواړي چې ناروغ شي، نه غواړي چې ځان ته آسیب ورسوي.
څومره ښایسته ښکاري. زما خو ډېر خوښ شو دغه وړکی. تاسو هم خوښ شو؟ آفرین، ستاسو هم خوښیږي، زه خو پوهېږم. اوهو، ده ماشوم ته وګورئ، دا څه کوي؟ آفرین، دا حمام کوي، ځان مینځي. څومره ښایسته، څومره پاک، څومره منظم. تاسو خوښ نه شو؟ ما خو ډېر خوښ شو. واو، حتما ستاسو هم خوښ شوی دی. څومره ښایسته. موږ باید هره ورځ حمام وکړو په پاکو اوبو، خپل لاسونه پرېمینځو، خپل غاښونه پرېمینځو. او دا څه کوي؟ آفرین، دا هم حمام کوي، ځان مینځي، نه غواړي چې میکروبونه د مریض د ناروغ شي په میکروبونو باندې. آفرین ګرانو زده کوونکو، همیشه هره ورځ په هفته کې 2 وارې 3 وارې حتی ځان پرېمینځئ. او ګورئ، تشنابونه هم باید داسې پاک او سوتره وي ګرانو زده کوونکو. هر شی خپل ځای کې کېښودل شي، هر شی. که کله موږ ځان پرې نه مینځو یا کله لاس پرې نه مینځو، موږ څه کېږو؟ ناروغه کېږو، ناروغ کېږو. وګورئ، دا نجلۍ ناروغه شوې ده. څومره بد ښکارېږي، څومره بد. لوبې نشي کولی، مکتب ښوونځی ته نشي تللی. څه فایده؟ بې فایدې دي. او وګورئ، د هلک ته مریض دی، ناروغ دی، څومره بد ښکارېږي. ما خو هېڅ خوښ نه شو دا حالت، هېڅ مې خوښ نه شو، ډېر بد ښکارېږي. او دا هم همدغسې وګورئ څومره بد ښکارېږي. او بعد دا چې لاسونه مې پرېمینځل، حمام مې وکړ، موږ چای کوو، چای څښو، چای څښو. ټول اعضا و فامیل، ټول کورنۍ سره یو ځای، لکه پلار، مور، خور، ورور سره په ګډه سره د سهار چای څښو. آفرین، وګورئ څومره ښه ښکارېږي. ما خو ډېر خوښ شو په ګډه سره چای څښل. تاسو هم په ګډه سره چای وڅښئ. او بیا چای کوئ، د مکتب لپاره آمادګي نیسئ ګرانو زده کوونکو، د مکتب تللو لپاره. کله چې چای وڅښل، خلاص شو، بیا چای کوئ. ګوره، د نجلۍ ته مور ته ورته مرسته کوي. آفرین ګرانو، دلته وګورئ، دا نجلۍ ته هم مور ورته مرسته کوي. څومره ښه ښکارېږي. خپل جامې پاک سوتره، باید پاک سوتره بکسئ. پاک سوتره جامې په ځان کړی دی، ځي مکتب ته روانېږي، مکتب ته تیاری نیسي. او مکتب ته د تللو لپاره څه لازمه ده؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، کتاب، پنسل پاک، قلم، قلم تراش، خطکش، پنسل، قلم، بکسه، بکس، کتابونه، کتابچې. او دا ټول په بکس کېږدئ، پاک منظم، او روانېږئ مکتب ته. داسې بکسه هم به در سره وي. ښه ګلالیو زده کوونکو، زموږ نننی درس تر همدغو ځایه پورې و. تر بیا مو الله ته سپارم. د خدای په امان.